پتشنا سره وته سیالي تا شمامت مخ کارا کړو نړۍ تا د ټکر پروانې مینوالو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټاپ داندې ټوپ یا الله خیر یا الله خیر ټوپ داندې واګدار صاحب ما سره نن میلمه دی په دې خپرونه کې د ټولو نه مخکې خو واګدار صاحب ستړی مه شي. وعلیکم سلام په خیر راغلی مرکې ته. د توپ ډانډې واګدار صاحب که تاسو مونږ ته دا ووایئ چې کله نه چې تاسو په زمبابو کې درې مسابقې زمبابو مه وایه زمبابوې درې مسابقې سر په سر وبایللې او بیا تاسو دا وویلې چې مونږ به هغه خپلو هیوادوالو ته یعنې هغه رازونه ویو هغه پټ رازونه څه دي چې هیوادوال تر ننې ورځې پورې منتظر دي. ګوره نه تاک جانه ټول نه مخکې تا ته وایم دا پټ راز ویل نه دي دا به ژوند کې چاته نه وی ولې ګوره که په چا باندې یو پرده واچوله که نه په تا به سل پردې نیواله خدای پاک واچوي انشاءالله. نو زه دا وایم که نه یو سندره ده وایي پردې نه رحمېدو پردا نه وټاو पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा الله میری توبه. نو خبره دا ده چې پردې پورته شي انډیوال ادمن لانجې جوړېږي جنجالونه جوړېږي هغه به زه بیا هم خپل هېوادوالو ته وایم چې دا پټ رازونه به زه تاسو ته یو ورځ افشا کوم او وایم به چې ولې دا مسابقې موږ بیې کړلې خو لږ وخت لري. نو بله ټوپ داندې واګدار صاحب یوه بله پوښتنه مې دا ده چې همدا اوس تاسو په دې ښار یو واټ کې یعنې لګیا یې کرکټ تمرینات کوئ او خلک هم درته ګر چاپېره ولاړ دي د دې نه تاسو څه احساس دی؟ دا ټول چې ګورې دا شایقین دي او دوی راغلي زما د چکو انتظار کې ټول چکچکې وایي همدا اوس چې ما شاټ ووهه که نه دا توپ زه نه پوهېږم چې سروبي ته لاړه چېرته لاړه خو شاټ دې ولید چې ومې وهه تا سره ټکر شومه. نو خبره دا ده چې احساس ډېر ښه کومه کوشش کوم چې باید خپل هیوادوالو ته لاسته راوړنې راوړم او یو څه شی وکړم. نو ټوپ ډانده که ټوپ ډانده اصلي خو موږ ورته کرکټ وایي تاسو ټوپ ډانده وایي د کرکټ واګدار صاحب. نو موږ ډېرې دغه خبرې اورېدلې دي چې تاسو د لیک یو کس یو ځوان کس چېرته د ماشومانو سره یې لوبه کړې ده بیا تاسو 3 لکه روپۍ جریمه پرې لګولې آیا دا خبر رښتیا ده که دروغ؟ ګورې یو خبر ته کوم نه تا که 3 لکه موږ پرې جریمه ایښې واله که چې به څه اوس بد خوی نه دي کړي چې کړي دي ماشومانو سره لوبه دي کړي ماشومان دي ماشومانو سره به لګیایي دا خبرې نشته یو ورځ خوشحاله یو ورځ خفه او بیا 3 لکه جریمه ده که ورکړه که ورې نه کوې زه خپل د جب نه تاویلوم دې کیسه خبره ده. نو بله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو اوس همدلته تمرینات کوئ نو تاسو په خپله ولې د کرکټ نه کوئ؟ خبره دا ده زه څو ځلې غواړم چې میدان ته ننوځم خو هلته چې ګورم زه یم زما د لاس تاوه به څوک نه لري ولې ته یقین وکړه ما په یو اور کې وچکې هم وهلې دي. وچکې نو ودې نه ویلې که نه چې څنګه دي وهلې نو څنګه دي وهلې؟ اور شپږ بالې ما وچکې وهلي آفرین یو پکې نوبال هغه مې ووهه نوبال دې ووهه یو زه خو نه پرېږدم. نو اکثر مونږ ډېرې اورېدلي دي چې دا ګورم همدا اوس ماشاءالله یعنی د دې علاج در سره شته او که نشته؟ یعنی تا مطلب دا ده چې د نورو دنیا کرکټران خېټې نه لري او موږ خېټه ګورې یو خبر ته وکړم موږ او تاسو انشاءالله اشتیا ډېره ښه اشتیا ده ګوره انډیواله تنها کرکټران خېټه نه لري ګوره موږ او تاسو ټول نامې خدا چې وګوري انډیوالی او دا جنۍ خو همدغه ده دا موږ شوشا ده دا جنۍ نو بیا موږ ګوره میدان کې څوک زموږ د بیډ نه ډارېږي او څوک زموږ د خېټې د کرکټ واګدار صاحب یعنې که مونږ وګورو چې په ډېرو هیوادونو کې کرکټران چې کله په یو بال باندې په کوم ځای باندې په کوم انداز باندې آوټ شي نو هغوی باندې بیا کوشش کوي چې باید بیا هغه شان دی آوټ نه شي خو چېرته چې د تاسو والا آوټ شي بیا هغې انداز هم بدل وي بار بار په هغې یو توپ باندې آوټ کېږي چې دا ولې؟ خبره دا ده نه تاک جانه موږ کوشش کوو چې په یو بال باندې آوټ شو که نه بل وار بال باندې بیا مغه ځان اټو چې ورګه د دې چل یاد کو بیا نه یادو بیا مې ځان پیوټ کو چې بیا ترې چل یاد کو بیا نه یادو هماغه ده چې په یو توپ موږ شل دره وټیږو او چل نشو یادولی خو کوشش کوو چې یاد کړو. واګدار صاحب نو باید دوی ته دغه لارښوونه څوک وکړي د دوی مشري خو هم ستاسو په لاس کې ده او که چېرته د مشري ستاسو د لاسه ګډه وډه نو دوی به څه وکړي؟ زما د لاسه ګډه وډه زه خپل هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم انشاءالله که لنډ وخت کې انډیوال تاسو به شاهد اوسئ چې دغه غټ کپ نه ده هغه انګریزانو ته وړ کپ وایي موږ او تاسو غټ کپ دنیایي کپ که دا غټ کپ
مې را نه وړه کنه ته یقین وکړه چې حتمن به زه یو کپ راوړم ها خامخا به راوړې. راوړم مې خود نو د کرکټ واکدار صاحب د تاسو نه ډیره مننه چې په دونه قیمتي وخت کې او په دونه قیمتي ځای کې د ماته دغه لږ غونډه کې وخت راکړ. مننه تا نه چې ما وخت دی ونیوم دا اوس مې شپږیزه ووهله او نه پوهېږم توپ مې کته تا سره مې ټکر وکړ چې زه لاړ شم دا توپ وګورم چې کوم چېرته تللی ده. مه ګوره توپ هغه دی را روان دی او ته د دې توپ په انتظار شه او زه درنه لاړم د خدای په امان. خوا روان دی را روان دی ته د خپل تمرینات شروع کړه ورځه. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې یعنی مرکه د توپ ډنډۍ واکدار صاحب سره. تاسو په خپله مو لیدلو چې توپ یې هوا ته توغولی دی تر اوسه پورې نه دی راغلی. خدای دې هغه توپ راولي او نور موږ ته خدای خیر د خدای په امان.